د هر چا ځان ځان ته عادتونه په دنیا کې تیر سوي او دنیا روانه ده او روانه ده. یو وخت کې طالبانو چې کله ملک الطوائفي ولا په دنیا کې حکومتونه نه ول، د حکومت طالبانو د حضاري په ژوند باندې کېږي. کومه ژوند ټولنه چې بازاري ټولنه وي په دوی باندې څوک کېږي. مخکې له دې نه انسانان ټول کوچان ول، بدویان ول، د حضاري ټولنه نه وه، د بدوي ټولنه وه. نو د بدوي خصوصا عرب ټول بدویان ول طالبانو ورونو. نو چې عرب بدویان ول نو دوی په بدوه کې اوسېدل، دوی حکومتونه نه درلودل. نو په عربو کې به شاعران تی ول، د دوی مشران ول شاعر. ملک بم امغه و، بادشاه بم امغه و، خان بم طالبانو شاعر و. د شاعرانو واکمني ول یوه زمانه کې په دنیا کې خصوصا په جزیرة العرب کې داسې خطرناکه شاعران ول په شعرونو کې چې ته به ورته حیرانه پاتې سې. په شعر و شاعرۍ کې بې ثباته په دې نور خبرې درته کوم. صحبان الوایلي ورته ویلي یو خطیب له خطباو د عربو نه 3 ورځې طالبانو متصل تقریر کړی و. هغه د هغه حالت نه بغیر 3 ورځې تکراري کلمه نه و استعمال کړي. عمر طالبانو عجیب و بلیل خطبا ول په عربو کې، خطیبان ول. طالبانو ورونو تاسې چې کله د عربو تاریخ ګورئ، عرب په دنیا کې بیخي نادر مخلوق تیر سوی. علامه شکری آلوسیو کتاب جوړ کړی بلوغ العرب، 3 جلدونو کې کتاب ده بلوغ العرب په احوالو د عربو کې. هلته عربو ځان ځان ته بازارونه درلودل، ځکه عرب څوک ول؟ بدویان ول. نو د بدوي خلک دایمي بازار نه لري. کله کله بازار د بني قینقاع و، بازار د ذی المجاز و، بازار د مجنی و. یا به دا بازارونه کال کې لګېدل. دی بازار ته به ښځې راتلې، دی بازار ته به قهرمانان راتلل، ابطال به راتلل، شاعران به راتلل. داسې نادرې به طالبانو په دې بازارو کې تلې چې ته به ورته حیرانه سوې. خو د عربو ډېر ښه عادتونه ول. دا تلسم ته د طالبانو تلسم دا به د عربو د لوی فجعانو عادت دا و چې بازارونو د ذی المجاز و، د عکازو، د دې لوی بازارونو ته راتلل. تنا سترګې به یې ښکارېدلې، مخونه به یې پټ کړو چې خلک به ونه پېژني. د شاعران به بدماشان هم ول بیا طالبانو، او شاعران به لوی زړور بم دوی ول، او د بدماشیانې به دوی کولې، خو بیا به پټ کړدېدل چې څوک مو رنګ صحیح نه کړي. ځکه دوی به چې بازار رنګ سو بیا به بیرته خپل منځ کې طرفګینیانې وي، دښمنیانې به وي، او بیا به یو بل وزل. را به چې هغه شجاع به چې بازار ته راغی نو سترګې به د هغه به یې پټ کړو چې څوک مې بیا بله ورځ ته که په لاره ځم ومې نه پېژني چې دا مغه سړی ده. داسې خطرناک. او بل داسې دا عزت پکې و چې باید ریا نه وه پکې، چې اګر چې کاپیران ول خو چې څوک به ونه پېژني. داسې خطرناکه شاعران ول طالبانو پکې. او په هغه زمانه کې به ښځې مینانې کېدلې په چا باندې؟ په شاعرانو باندې. ډېره مینه به یې چې د چا سره کوله هغه شاعران ول طالبانو. خطرناکه شعرونه به یې ویلې، هغه سبب د دې وګرځېده چې مینان به یې کړل. او طالبانو شعرونه به بیا داسې هم ول. ګوره هسې به یوه خبر درته وکم. یوه ښځه تېره سوې ده په عربو کې، لیلا اخیلیه نومېږي. یو خو دا بله لیلا ده طالبانو، د مجنون لیلا. دا لیلا اخیلیه نومېدله. دا طالبانو خپل هم شاعره ده. دا او بیا د دې شاعر لیلا اخیلیې د یو سړي سره واده کړی. بیا طالبانو هغې ده ته شعر ویلی. نه مېړې وی که کوم وخت زه مړ سوم او ته د ما قبر ته راغلې او د ما قبر ته دې سلام وکړ او ما د قبر نه سلام درته جواب ونه کړي، ما قبر په ډبرو ووله. یو شعر یې ویلی. هغه شعر طالبانو په مغني اللبیب کې شته. د نحوي یو کتاب د تاسې به لیدلی وي انشاءالله طالبانو، مغني اللبیب. د مغني اللبیب طالبانو د دې کتاب د شعرونو تخریج امام سیوطي کړی، 2 جلدونو کې کتاب ده. طرح شواهد المغني نومېږي، 2 جلدونو کې ده. ما ته رشته هم طالبانو کتلی میم د په دې کتاب کې سیوطي لیکلې ده. نو هغه راغی څه ورته وایي، دا لیلا اخیلي بیا د میړه بړ چونکې دا خو شاعره وه، هر چا اخیستله. یو بل شاعر د ډېر وخت بعد بل شاعر د واده وړاندیز ورته وکړه، بیا دې لیلا اخیلي لا بل شاعر سره واده وکړه. یوه ورځ قافله روانه ده، په لاره باندې ځي، نو د دې اولینی میړه قبر ته راورسېده. چې قبر ته یې راورسېده نو په اوښ باندې لیلا اخیلیه په یو اوښ سپاره ده او دا نوی میړه په بل اوښ. غاټه قافله روانه ده چېرته ځي. هغه میړه یې د لیلا اخیلیې ته شعر ویلي. هغه شعر یې ورته ویلې
چې د تا مخکینه میړه ویلی چې که ته مفهوم یې داسې ده که ته د ما قبر ته کم وخت کې راغلی د ما له مرګ نه وروسته او د ما قبر ته سلام وکړي جواب یې در نه که د ما قبر دې په تیږو ووله نو د میړې هغه شعر ورته ویلی لیلا اخیلیې ته لیلا اخیلیه اوښ باندې نږدې سوله سلام یې ورته که بزرګه فکر خو دې ده سلام یې ورته وکړه چې سلام یې ورته وکړه طالبانو جواب رانغی نو دا نوي میړه پیغور ورکړه چې هسې د دروغو د مینې دعوه در سره کړې وه دروغ وایي نو لیلا اخیلیه داسې خفه غوندې سوه یو دم طالبانو له قبر د بوم راووته مونږ کول هغه ورته وایو کونګ ورته وایو یو مرغه ده کونګ ورته وایي بوم هغه سترګې دي زیرې زیرې داسې غلی غوندې ناستې دي ورځې د شپې بیا ګرځي څه ورته وایي بوم کونګ درې بوم په بادغیس کې یو ځای دی وایي دا ډېر دي پکې ځکه درې بوم ورته وایي نو طالبانو ورونو دا راغی دا خلکو کې مشهوره ده وایي چې د چا په کور کینی بیا اسلام کې حرام عقیده ده لا عدوا ولا طیرته ولا بوم ولا تپر 1400 کاله مخکې رسول الله دا عقیده رد کړې په افغانانو کې تر اوسه پورې شته علت یې دا ده چې هغه په میبزي مصروف الحدیثو په معنا کله پوهېدل دا عقیده به نه کوئ طالبانو دا ناروا عقیده دی چې هم نتي کولی کیدي نو چې دا کونګ راووته له قبر نه نو اوښ وډار سو په کومه اوښه باندې چې لیلا اخیلیه ناسته وه چې پې ناسته وه اوښ وډار سو اوښ چې خیس کړ لیلا اخیلیه طالبانو داسې تېر وګرځېدله څکې مات سو وقص ورته وایي څکې چې مات سو د چرګۍ مړه سو چې مړه سوله قافله راکته سوله بس جای ورته دفن کړه دلته یې دفن کړه چې دفن یې کړه طالبانو سبا ته له دواړو قبرونو نه لښتې راووتلې دویمه ورځ نور هم غټې سولې درېیمه ورځ طالبانو قافله هم دلته پرته ده فالتوت احداهما علی الاخرى یو په بل داسې تاو سولې تاریخ ثبت کړه طالبانو چې د لیلا خیلیو د میړې دلته طالبانو هغه زمانه کې دنیا د شاعرانو په لاس کې وه تاسې به د امرؤ القیس خبرې اورېدلي که نه هغه یوه خبره مختصر کې چې راځي چې د تر لور یې وه که نه خو یاد به دي که نو دا یو امرؤ القیس نه د طالبانو امرؤ القیس په شاعري کې دومره مخته تللی ده چې دا بیا بیخي لقب ګرځېدلی تقریبا په بیخي په ډېر انسانان په دنیا کې شاعران بیا امرؤ القیس نوم یې تېر سوي نومونه به یې بل و امرؤ القیس دی په ځان باندې کې نو دا هغه زمانه وله چې په دې زمانه کې د شاعرانو د خطیبانو د حسبان ابن وائل غوندې د لوی شاعر توک وله چې 3 ورځې خو تقریر کړی و تذکیر واضح کړی و تکرار خبره نه وه تېر نه سوي دا څه وړه خبر نه ده طالبانو ورونو دومره الله عز وجل او طالبانو ورونو عربي څه ده دام یوه ډېره پراخه ژبه ده دومره ډېرې خبرې شته پکې چې ته ورته حیرانه سې او اسلامي امت هم الله د علماو باندې رحم وکړي ډېر خدمت طالبانو عربي ژبې ته کړی